د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس انجینر احمد ضیا جبارخیل او انجینر سید زمان سعادت په نوښت د ککړې هوا د تصفیې فلټر جوړ او هیوادوالو ته ور وپېژندل شو. یاد فلټر د لوړو زده کړو وزارت علمي، مالي او اداري او محصلانو چارو معینانو په حضور کې په کابل پوهنتون کې رسنیو او هیوادوالو ته ور وپېژندل شو. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس انجینر احمد ضیا جبارخیل د یاد فلټر په اړه وویل چې دغه موډل د لومړني کمپیوټر په څیر ساده او له لومړنیو وسایلو جوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې موږ د کادرونو په مرسته د وخت غوښتنو ته ځواب ویلی شو. وروسته د یاد فلټر جوړونکي او طراح انجینر سید زمان سعادت د فلټر د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل او ویل چې دغه فلټر 2 متره مکعبه حجم لري چې د 1 کیلو واټ برېښنا په لګښت سره کولی شي په یوه ثانیه کې 4 متره مکعبه ککړه هوا کش او فلټر کړي. د یادولو وړ ده چې پر دغه فلټر 300,000 افغانۍ لګښت راغلی او په کمه موده کې د ډېرې هوا د پاکولو ظرفیت لري.